نن په کابل کې د اطلاعات او کلتور وزارت له لوري د افغانستان د خلکو غږ میکانیزم په همکارۍ د رښتینی ژورنالیزم باخبره ولس او سالمه ټولنه ته سرلیک لاندې د ژورنالیستانو ملي غونډه ترسره شوه. په دې غونډه کې د اسلامي امارت چارواکو، د رسنیو مسؤلینو او له مرکز او ولایتونو څخه یو شمېر خبریالانو ګډون کړی و. په یاده غونډه کې د چارو اداري عمومي رئیس په خپلو خبرو کې وویل چې اسلامي امارت په رښتینی ژورنالیزم باور لري او د هغو خبریالانو ملاتړ کوي چې د رسنیزو اصولو ته ژمن وي. ژورنالیزم دا یو مسلک دا یقینا با ارزښت او مقدس مسلک ده، خو د دې خپل اصول د اسلام آغاز سره د دې اصول موږ ته بیان شوي. اولنۍ خبره پکې دا ده چې رښتینی دی، دا خبره چې دی کوي، دا خبر چې دی خپروي، دا به په حقایقو باندې بنایي. ولې که چېرته دروغ نو خو دروغ یې ویلی، دروغ لکه د عام انسان دپاره نه روا دي، نو د ژورنالیزم دپاره د خبریال دپاره خو په طریق اولا نه روا دي. د یو شخص یو شخص ته یا درې کسو ته خبره کوي نو بد اثر ورباندې مرتب کېږي، داسې په میلیونونو انسانانو ته خبره کوي او دروغ خبره کوي، په دې باندې به څونه منفي او غلط اثار مرتب کېږي. او دویمه خبره دا ده چې دی به د خپل خبر کار کوي، هر هغه خبر چې اورېدلی شوی هغه قابل د نشر نه ده، بلکې دې ته هم د ځینو روایتو له مخې نه دروغ ویلی شوي دي، یا خو هغه دروغ دي چې تا ته په یقیني توګه باندې معلومه ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو وویل چې خبریالان د لومړۍ کرښې جنګیالي دي او په لومړۍ کرښه کې اوسېږي. په وروستیو بحرانونو لکه زلزلو، سیلابونو او د کډوالو ستونزو پر مهال د ژورنالیستانو هڅې د ستاینې وړ دي، ځکه هغوی د خلکو غږ انعکاس کړ. د دوی په خبره چې ژورنالیزم یوازې د خبر رسولو لپاره نه دی، بلکې باید حقیقت ته ژمن وي. نو لکه عام اصطلاح چې ده د ژورنالیست او د خبریال په اړه چې دا د لومړۍ کرښې جنګیالی ده، په لومړۍ کرښه کې دا جنګیږي اوسیږي، دا بې جای خبره نه ده. په دې وروستیو کې لکه مخکې دلته یو ملګري ته اشاره وکړه، په افغانستان باندې په دغه یو کال 2 کلو کې طبیعي پیښې راغلې، که هغه د پکتیکا زلزله وه، که هغه په هرات کې وه، په کونړ کې وه، د زلزلې وې، سیلابونه وو، یا د مهاجرینو هغه سیلابونه وو چې هغه راغلل، سیلو د مهاجرینو چې د ځینو ناترسو ګاونډیانو لخوا نه دغه مهاجر افغانستان ته په ډېره بېرحمۍ او بېدردۍ باندې راوژړل شول او دغه لړۍ اوس هم دوام لري. خو د موږ او تاسې باضمیره ویښ ژورنالیزم او بادرک خبریالانو، کمرمینانو او د هنجرو چښتنانو وکولی شول چې دغه بحرانونو ته ځانونه ورسوي. هیڅکله د شخصي ګټې، شهرت یا فشار لپاره له واقعیت څخه مه ویریږئ. د خپرونو له لارې د شخړو پر ځای د تفاهم او ورورولۍ فضا رامنځته کړئ. د هرې خبرې مخکې د هغې سرچینې اعتبار وڅېړئ. د خلکو باور د رسنیو تر ټولو ستره پانګه ده. د خلکو د شخصیت او محرمیت رعایت وکړئ. د تعلیم، پرمختګ او ورورولۍ اړوند مطالبو ته لومړیتوب ورکړئ. د نړیوالو معیارونو او نویو تخنیکونو په زده کړه ځان تازه وساتئ. همداراز د اسلامي امارت یو شمېر نورو چارواکو هم د رسنیو پر اهمیت خبرې وکړي او ویل چې ژورنالیزم د ټولنې د سالم پرمختګ لپاره بنسټیز اهمیت لري. د بنسټونو بېلګې که موږ ووایو، مثلا لومړی بنسټ هغه کورنۍ ده، دوهم یې پسې مسجد دی، دریم حجره ده، څلورم مکتب دی،
همداسې پسې تعلیمي او تحصیلي ادارې دي او تر ټولو مهم رول پکې رسنۍ یا ژورنالیزم لوبوي. دا هم د موږ او تاسې یو حقیقت دی چې په هره ټولنه کې نن سبا ژورنالیزم د یوې مهمې تربیوي مؤسسې په ډول مطرح ده او ډېر کله دا هم کتل کېږي چې دغه ټولې مؤسسې یو خواته یي، یوازې ژورنالیزم چې ورته بلې خواته شي په دې ټولو برلاسي کېږي. کسانی که در عرصه رسانه فعالیت میکنه در واقع جهادگران نرم هستند و در دنیایی که ما زندگی میکنیم روایت ها، گفتمان ها در پرتو رسانه ها شکل میگیرد و هر ملتی که به سعادت و ترقی و توسعه دست پیدا میکنه بدون شک نقش رسانه ها در همسویی میان حکومت و ملت بسیار برجسته و برازنده است. همچنین فروپاشی ملت ها هم در مواردی از منظر رسانه ها آغاز میشه. بنابراین رسانه نقش بسیار کلیدی و اساسی دارد. پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره